د خرو کیسه. درې خره ول په لرې کلي کې اوسېدل چې یو سپین خر و، بل خړ خر او بل تور خر و. دوی یو ځای ژوند کوه او هره ورځ به دوی غوښتل چې د سیند څخه هغه بلې غاړې ته ولاړ شي او هلته واښه وخوري. خو د سیند په څنګ کې یو غوسناک لیوه اوسېده چې دوی به تل ترېنه وېرېدل. یوه ورځ سپین خر ورته وویل که یو ځای شو لیوه نشي کولی چې موږ ودروي یا موږ ته څه ووایي. درې واړه یو ځای د پل خواته ولاړل. لیوه راټوپ کړ خو دوی درې سره یو ځای متحد او په اتفاق باندې ول، نو لیوه ترېنه وډار شو او منډه یې کړه او وتښتېده. او دوی په خوښۍ سره ولاړل د سیند هغه بلې غاړې ته او واښه یې وخوړل. لیوه له ماتې وروسته غوسه شو. دې ځل یې د زور پر ځای چل وکاراوه. ځان یې ناروغ وښوده او خرو ته یې وویل چې زما سره مرسته وکړئ. خرو پرې باور وکړ او د سره یې مرسته کول، خو ناڅاپه پرې ده بیا برید وکړ. خو دې وخت کې خره چمتو ول او بیا لیوه ترېنه وډار شو او لاړه وتښتېده. له څو ورځو وروسته یو قوي زړور اس د خرو سیمې ته راغی. هغه د دوی له خبرو خبر شوی و او خرو ته یې وویل زه به ستاسو سره ودرېږم، د یووالي ځواک مو نور هم زیات شي. په همدې وخت کې لیوه درې ګیدړان راټول کړي وو او د ځان ملګري کړي وو او غوښتل یې چې په آس باندې برید وکړي. خو په دې وخت کې خرونه او آس سره یو ځای ول او ګیدړ او لیوه بیا وتښتېدل او ورک شول. څنګه چې لیوه وتښتېد حیوانات خوشحاله شول. خرو او آس پرېکړه وکړه چې ځنګل کې د نورو کمزورو حیواناتو سره هم مرسته وکړي. لومړۍ مرسته کله چې دوی یو مار ولیده، د یو کوچنۍ مرغۍ بچی یې نیولی و. دوی هغه مار نه هغه بچی وژغوره. خو په ځنګل کې ژور ډېر خطر نور هم و. د ګیدړانو مشر یو لوی چالاک ګیدړ و. هغه پرېکړه وکړه چې اوس فساد خپور کړي په ځنګل کې. هغه دا پرېکړه وکړه چې د سیند اوبه خرابې کړي تر څو نورو حیواناتو ته ووایي چې دا آس او خرو کړي دي، چې نور حیوانات په دوی باندې شکمن سي. خو کله چې اوبه خرابې کړلې، آس او خرو هوښیارتیا وکړل او هغه پلونه یې تعقیب کړل چې سیده ولاړل د ګیدړې غار ته ورسېدل. هغوی ټول حیوانات راټول کړل او د ګیدړ دسیسه یې ورته ښکاره کړل. حیواناتو په یو غږ وویل چې د موږ غولول شوي یو، دا کار ګیدړې کړی دی. لوی ګیدړ چې په دې ځای کې ګیر راغلی و وتښتېد او بیا هېڅکله ونه لیدل شو. د ځنګل سوله بیرته راغله. خرو او آسونو یو ځای خپل ژوند کاوه او دوی د ځنګل ساتونکي شول. رښتیا ویل، یووالی او مهرباني، دا درې شیان هر بد نیت او هره دسیسه ماتوي.